السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د لیندې یا د قوس د میاشتې ولسمه د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 2 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. بغلان کې د 2 شپې د جوړو ډلهیز واده ترسره شو. بلخ کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس د کرکټ نړیوالې شورا د نوي مشر په معرفت غونډه کې ګډون وکړ. او نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې اسرائیلو بریدونو په غزه کې لږ تر لږه 33 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د 2 شپې جوړو ډلهیز واده ترسره شو. د بغلان په مرکز په خمري کې د سیلاب خیریه بنسټ له لوري د 2 شپې جوړو ډلهیز واده مراسم د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې چې د مرکز او بیلابیل ولسوالیو څخه سلګونه کسانو حکومتي مسؤلینو قومي مشرانو او دیني عالمانو پکې برخه اخیستې وه ترسره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مشر حاجي سید احمد سیلاب وویل چې د دې مراسمو موخه د لوړ ولور پر وړاندې مبارزه د بېوزلو یتیمو کورنیو سره مرسته او په ټولنه کې د ودونو ناسمو دودونو ختمول دي. نوموړي وویل چې زیاتره ځوانان د لوړ ولور له امله اړ دي چې کلونه په بهرني هېوادونو کې مزدوري وکړي. وردمال د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي اسدالله مصطفی هاشمي په خپلو خبرو کې د دې ولایت له ټولو پانګوالو او شتمنو وغوښتل چې په دودیز ډول د ډلهیزو ودونو د ترسره کولو لپاره هڅې وکړي. بلخ کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د کورنۍ تولیداتو 3 ورځنی نندارتون د 150 غرفو په ګډون پرانیستل شو. د بلخ مرستیال والی مولوي نور الهادي ابو ادریس نندارتون په پرانیستلو په مراسمو کې ویل چې د اسلامي نظام له واکمنېدو وروسته د کورنۍ فابریکو شمیر څو برابره زیات شوی او ګڼ شمېر ملي پانګوال هېواد ته ستانه شوي دي. نوموړي ډاډ ورکړ چې پانګوال او صنعتکارانو ته د اسانتیاو په برابرولو کې ژمن دی. ورته وخت کې د بلخ د قانون او صنایعو رئیس امام الدین صنایع زاده وویل دغه نندارتون کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا ملاتړ او بازار موندنې په موخه جوړه شوې چې پکې د بلخ، کابل، سمنګان، جلال آباد، هرات، فراه، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو بیلابیل تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس کرکټ نړیوالې شورا د نوي مشر په معرفت غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د کرکټ نړیوالې شورا د نوي مشر جیشا په معرفت غونډه کې ګډون وکړ. جیشا پرون په رسمي توګه د کرکټ نړیوالې شورا د مشر په توګه خپله دنده پیل کړه چې څه موده وړاندې یادې څوکۍ ته لاره موندلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوالې شورا نوي مشر جیشا ته د نوي دندې د پیل مبارکي ویلې او ډاډه ده چې د نوموړي په مشرۍ کې به کرکټ په نړیواله کچه لا ډیره وده او پراختیا بیا عمومي. او نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د اسرائیلو بریدونو په غزه کې لږ تر لږه 33 کسان وژلي او لسګونه ټپیان دي. دا کسان پرون د غزې د بیت لحی په شمال کې
د کمال ادوان روغتون ته نږدې پر یو استوګنیز کور او د غزې په سویل کې هم پر یوې ودانۍ د اسرائیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو پوځ په غزه کې څو نورې استوګنیزې ودانۍ هم په نښه کړې دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې نږدې 14 میاشتې تېرېږي او د فلسطین د روغتیا وزارت له لورې د وړاندې شوي شمېرې له مخې په دې موده کې 440,000 او 580 فلسطینیان وژل شوي او 150,709 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې د روانو نښتو پر مهال د اسرائیلو نږدې 200 سرتیري هم وژل شوي دي. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی العمل شه.